علیکم ورحمت الله. بیا هم زمونږ طبي درسونو ته ښه راغلاست. زمونږ د ویډیو دویمه برخه ده چې مونږ حجرې باندې بحث شروع کړی و. د حجرې هغه برخه چې غشای حجروي یا سل ممبران مونږ وویلې. نن په دویمه برخه چې هغې ته سایټوپلازم ویل کېږي او خصوصا په سایټوپلازم کې مونږ په ارګانیلونو باندې بحث کوو چې ارګانیلونه څه شی دي، کوم ساختمانونه دي او کومې وظیفې سرته رسوي. راځو مونږ دویمه برخه د حجرې وایو چې سایټوپلازم، او سایټوپلازم کې مونږ ډیر مهم ساختمانونه چې ارګانیلز په نوم یادېږي. اول راځو د سایټوپلازم باندې غږیږي چې دا سایټوپلازم څه شی ته ویل کېږي او دا سایټوپلازم کوم رقم مواد دي او بیا وروسته ارګانیلونه باندې خبرې کوو. سایټوپلازم عموما موږ داسې تعریف کوو: cytoplasm is a jelly-like substances which form of water, carbohydrate, protein and lipid. که زه د سایټوپلازم تعریف داسې وکړم: سایټوپلازم یو جیلی ماننده مواد دي چې د اوبو، کاربوهایډریټ، پروټین او شحم نه جوړ دي. سایټوپلازم عموما زیاتره اوبه پرتې دي پکې. بیا دلته یو بل ماده ده په نوم د دلته یو بل برخه د سایټوپلازم ده چې ته سایټوسول ویل کېږي. سایټوسول ویل کېږي. دغه سایټوسول خپله د کاربوهایډریټ، پروټین او لیپید په دې برخه کې شامل دي. سایټوپلازم د دغه موادو نه جوړ دی. خپله پکې یو بله ماده چې سایټوسول نومیږي او دې کې واړه کوچک مواد پراته دي. مواد کوچک پکې پراته دي یا واړه مواد پکې پراته دي چې هغه مواد کوم دي چې هغه کاربوهایډریټ ده، شحم پکې پروت دی او بل پروټین پکې پراته دي. دا سایټوپلازم داسې یو شکل پروت ده، دا مایع په شکل باندې پراته ده. 80% پکې اوبه پرتې دي او تقریبا 9% کاربوهایډریټ، پروټین، شحم پکې ټول پراته دي. دلته سایټوپلازم موږ په دوه برخو عموما ویشو، یعنی دوه برخې موږ د سایټوپلازم مطالعه کوو. موږ یا ته ویل کېږي اکټوپلازم او بل ته ویل کېږي انډوپلازم. اکټوپلازم د غشای حجروي تر لاندې پرته ده دې ساحه کې، یعنی دی خوا پاشدل نه د ارګانیلو طرف ته او د هستې طرف ته ډېر نه ده تللی. دغه ته اکټوپلازم ویل کېږي. او انډوپلازم دا د هستې او د سایټوپلازم ترمنځ پرته ده. ارګانیلونه البته دغه ساحه کې پرته ده، نږدې دې خوا دې طرف ته نه ده راغلې. دغه دوه برخې موږ په سایټوپلازم کې لرو. سایټوپلازم کې اوس بل عنوان موږ لرو په نوم د ارګانیلز. ارګانیلونه یا the specific structure
which has the specific functions. مخصوص ساختمانونه دي یا مخصوص جوړښتونه دي چې مخصوصي وظیفې سرته رسوي. مخصوصي وظیفې سرته رسوي. دغه لکه څه مثلا لکه زه دا وایم اندوپلازمیک ریټیکولم ده، دا پاراکسیزم ده، دا ګولجي باډي ده، دا رایبوزوم، دا لایزوزوم، دا مایټوکاندریا. دغه ټولو ته ویل کېږي اورګانیلونه. دا مشخص وظیفې خپله سرته رسوي، مشخص ساختمانونه دي. په سایټوپلازم کې موقعیت لري. راځو اوس یا یو جدا وایو چې دې وظیفې څه ده او ساختمان څه ده. اول ساختمان زه وایم چې هغه د اندوپلازمیک ریټیکولم چې دې ته ویل کېږي اندوپلازمیک ریټیکولم دغه دی. دغه ته ویل کېږي د هستې سره نږدې پروت ده او دوه ډوله ده. بیا د اندوپلازمیک ریټیکولم لرو. دغه ساختمان ته اندوپلازمیک ریټیکولم په دا مطالعه کوو. اندوپلازمیک ریټیکولم شبکوي ټیوبولونه دي چې د پروټین او شحم نه جوړ دي. دا شبکوي پروټینونه چې دا د پروټین او شحم نه جوړ شوي دي. دغه طبقې ګوري دوه طبقې چې یو دوه طبقې بایلر لیپید د شحم ده او یو طبقه کې د پروټین پرته ده. دا اندوپلازمیک ریټیکولم خپله په دوه برخو ویشل شوی ده چې یو ته ویل کېږي سموث اندوپلازمیک ریټیکولم او بل ته ویل کېږي رف اندوپلازمیک ریټیکولم. سموث اندوپلازمیک ریټیکولم ته کې لشم ویل کېږي یا بعض ځای کې ورته بدون د دانه ویل کېږي او رف اندوپلازمیک ریټیکولم دې ته درشت ویل کېږي. د رف اندوپلازمیک ریټیکولم زه مهمه وظیفه اورګانیل نوم اخلم، زه یې وظیفه ښیم. د دې مهمه وظیفه چې ده هغه مهمه وظیفه د دې د سنتیزیس of protein. د پروټین ترکیب یا جوړښت کې ډیر مهم رول لري. اول راځو سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې چې سموث څه وظیفه لري. سموث اندوپلازمیک ریټیکولم زه داسې لیکم چې دا خپلې وظیفې چې دا کومې لري. اوله وظیفه سنتیزیس of lipid یا شحم. د شحم په ترکیب کې ډیر مهم رول لري. بل وظیفه چې د دې ده storage and metabolism of calcium. د کلسیم په ذخیره او میټابولیزم کې ډېر مهم رول لري. او بل درېمه مهمه وظیفه چې دا لري ډیټاکسیفیکیشن. د موادو غیر سمی کول مخصوصا د دواګانو. هر مواد چې راځي د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم دا غیر سمی کوي. که هغه دویجات او نور مضر مواد د حجرې لپاره وي دا ډیټاکسیفیکیشن غیر سمی کوي درته.
دغه د اندوپلازم ریټیکولم رف او دغه د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم. د ساختمانونه او د وظیفې. بل ارګانیل چې موږ هغه یادو په نوم د ګولجی باډي. ګولجی باډي هم یو غشایي ساختمان چې په سایټوپلازم کې پروت دی او د دې وظیفې موږ وایو چې دا څه وظیفې لري خپل ځان سره. که زه داسې ولیکم غشایي ارګانیل دی چې وظیفې عبارت ده اول وظیفه زه د دې وایم چې پروسیسینګ کې ډېر مهم رول لري. هر مواد چې د حجرې لپاره راځي یا مخصوصا پروټین هغه راځي اول دلته پروسس کیږي. د پروسس نه وروسته بیا راځي دا پیکیجینګ کیږي یا بسته بندي کیږي. لکه دغه مواد وګورئ تاسو دغه مواد دي پروټین دي. د پروټین بیا راځي دلته چې کله پروسس شي پروسس نه وروسته بیا بسته بندي کیږي بیا راځي دلته اندوپلازم ریټیکولم ته هلته د رایبوزوم په شکل پاتې کیږي. دې پیکیجینګ ته د پوسټ افیس په نوم هم یادېږي. پوسټ افیس یا پوستخانه د حجرې هر مواد چې هر ځای کې ضرورت وي دی لیږي ورته. او بل خبره ډیلیوري ده. ډیلیوري هر مواد چې کوم ځای کې د حجرې لپاره ضرورت وي د شیپینګ کوي. لیږي حجره هر ځای کې ضرورت وي. بل لرو مونږه بل ارګانیل بولند لایزوزوم. دا هم یو غشایي جوړښت دی. غشایي جوړښت چې په سایټوپلازم کې پروت ده. لایزوزوم چیرته جوړیږي؟ لایزوزوم هر کله چې په اندوپلازم ریټیکولم کې انزایمونه ترکیب شي وروسته د ترکیب نه د پروسس لپاره ګولجی باډي ته راشي او ګولجی باډي نه چې کله ووځي نو دا د لایزوزوم په نوم یادیږي. لایزوزوم خپل ځان ته وظیفې لري. اوله وظیفه د لایزوزوم دا ډیمیج cellular structure. هغه مواد چې حجرې ته داخل شوي وي او هغه حجرې لپاره ضرور نه وي مضر هم وي نو دا لایزوزوم یې له منځه وړي یا خپله ارګانونه چې خراب شوي وي د حجرې لپاره هغه هم کولی شي له منځه یوسي. ډیمیج. بل ډایجسټ food particles. غذایی مواد چې کله حجرې ته ننوځي هغه هضم کوي. او بل وظیفه درېمه وظیفه digest unwanted substances. کوم مواد چې د حجرې لپاره مضر وي لکه مثال زویم بکټریا هغه لایزوزوم چې کوي خپل وظیفه سرته رسوي. لایزوزوم راځي کوم مواد چې غذایی وي هغه کې هم هضم کې کومک کوي. کوم ارګانیلونه چې له منځه تللي وي هغې بیرون وباسلو کې هم کومک کوي. او بل کوم مواد یا کوم مضره بکټریا چې وي یا وایرس وي هر چې ننوتلی وي نو دی د له منځه وړلو کې مرسته کوي. دا ځان سره انزایمونه لري خپل. انزایم زه وایم لکه پروټیاز
دا پروټیاز څه شي کوي؟ پروټین تجزیه کوي په امینو اسید باندې، په غذایي موادو کې البته. بل لایپیز لري چې لایپیز لیپیډ یا شحم تجزیه کوي په فټي اسید یا اسید شحمي باندې. دغه انزایمونه لایزوم خپل کار کوي. یو غشایي جوړښت دی لایزوم چې وظایف یې دا دي ډیمیج سیلولر سټرکچرز، کوم سیلولر سټرکچر یا ساختمان یا ارګانونه چې دلته په کار نه وي یا غواړي له منځه لاړ شي، چې حجره غواړي له منځه لاړ شي، نو دغه راځي دغه د ډیمیج یا تخریب کې مرسته کوي. بل ډایجست فود پارټیکلز، کوم غذایي موادو کې چې کوم د حجرې لپاره ضرورت وي هغه راځي هضم کوي. او بل هغه مضره مواد چې د حجرې لپاره مضر وي لکه باکتریا، وایرس او ټول دغه چې راځي دوی په تخریب او دوی په هضم کې د انزایمو په واسطه باندې ډېره مرسته کوي. بل ارګانیل منګه وایو په نوم د پاراکسیزم. دا پاراکسیزم هم منګه دلته یو ارګانیل لرو په سایټوپلازم کې چې دا هم وړې وړې غشا لري، وړه غشا لري د شحم او پروټین نه جوړه شوې ده. عموما د دې وظیفې چې دي او مهمه وظیفه چې د مهمه وظیفه زویمه هغه وظیفه د دې break down of fatty acid. The beta oxidation لپاره. دینه مطلب څه شي چې بریک ډاون اف فټي اسید د شحمي اسیدونو د ټوټه کول د بیټا اکسیډیشن په مرحله کې دا څو سټیپونه لري. ټوټه کول چې د حجرې لپاره انرژي لاسته راوړي. د شحمونو بل ارګانیل لالو پروم د مایټوکانډریا. دا مایټوکانډریا هم ډیر یو مهم ارګانیل ده د حجرې لپاره چې دا هم یو غشایي ارګانیل ده. غشایي ارګانیل خپل ځان کې غشا لري. دا مایټوکانډریا ده چې دا غشا راتاو شوی او یو مهم ارګانیل د حجرې لپاره دی. د دې وظایف څه شي دي؟ وظایف ډیر مهم وظیفه د دې د production of energy. تولید د انرژي ډیر مهم وظیفه ده. تولید د انرژي کې ډیر مهم رول لري. بل وظیفه چې د دې ده هغه اپوپټوزیس ده. اپوپټوزیس پلان شوی مرګ د حجرې کې ډیر مرسته کوي. هغه کوم وخت کې هغه کله چې یو پروټین ده چې د غشای داخلي دغه ساحه کې د مایټوکانډریا پروت دی، دغه پروټین د اپوپټوزیس یا پلان شوی مرګ د حجرې کې ډیر مرسته کوي. هغه پروټین یادېږي په نوم د سایټوکروم سی. دا پروټین کې ډیر مرسته کوي. دغه دوه وظیفې د مایټوکانډریا منګه ډېر مهم وظیفې ګڼل شو. بل لرو منګه یو بل ارګانیل په نوم د رایبوزوم. دا رایبوزوم بدون د غشا نه دی. دا رایبوزوم مهمه وظیفه چې دا لري ترکیب د پروټین دی. او دا د چیش په واسطه ترکیب د پروټین کوي؟ هر کله چې د میسنجر آر ان اے په واسطه باندې
آر ان اے په واسطه باندې جینیټیک کوډ راشي، جینیټیکي کوډ راشي ډایرکټ رایبوزوم ته. نو دا رایبوزوم خپل چې کوي کار د ترکیب د پروټین کوي، ترکیب د پروټین کوي. چې په واسطه باندې د میسنجر آر ان اے په واسطه باندې جینیټیکي کوډ رایبوزوم ته راوړي. مهمه وظیفه دې ده. او بل اخري اورګانیل منګه وایو په نوم د سایټوسکلیټن. سایټوسکلیټن د حجرې لپاره دوه ډیر مهم کارونه کوي. یو حجرې ته شکل ورکوي او بل حجرې ته استناد ورکوي. شیپ اینڈ سپورټ ورکوي ورته. دغسې ساختمانونه پراته دي سایټوسکلیټن باندې د حجرې په چار چاپیر کې دي. دا حجرې ته شکل او سپورټ ورکوي سایټوسکلیټن. دا زمونږ د نن درس چې اورګانیلونو بحث یا سایټوپلازم خلاص شو. تر بل بحثه پورې چې زمونږ دریم لیکچر چې هسته ده په هغې کې له موږ سره اوسئ. تاسو کوم سوال پوښتنه هر څه لرئ نو کمنټ کې موږ سره شریک کړئ. انشاءالله موږ به تاسو سره همکاري وکړو او ستاسو سوالونو ته به جوابونه ووایو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.